دا قرآن کریم دوهم سورت دی دا سرته چې وګورې سورة البقره فرمایشته ده. سورت مخصوص وقال دا چې یو ټوټه د قرآن څخه یا ګواکې دا هم یو کلا ده لکه د کلا جوال چې رفیع نو دا هم رفیع الشأن بدرجه خورا بقره په عربي کې غوا ته وایي. نو دا ګورې په قرآن کریم کې سورت د غوا په نامه مشهور دی، د غوا سورت ورې د غوا سورت بقره غوا ته وایي. په دې باندې اکثر عوام لا کوي په عربي کې بقره غوا. نو دا ولې د غوا په نامه یادېږي؟ په دې کې چې دوی ناولده خبره د غوا دې ته راغلې ده. په دا هر صورت کې چې یو خبره مهم ټکی بارنه په دې د صورت هغه نوم کېښول شي. لکه په سورت یوسف کې خو نور تذکر پند ورکول مخلوق ته دا هم پکې شته، مګر د یوسف په نامه یادېږي دا صورت. ولې خو د یوسف قصه چې ده په دې کې هغه نمایان حیثیت لري. نو ګورې دلته هم د بقرې قصه په دې صورت کې راځي. یو ځای د بقرې نو احکام پکې شته، رقم تذکر پکې شته، فرد پکې شته، د یهودو د نصارا او بحث پکې شته. مګر خدای دې چې د بقرې قصه پکې ناولده ده نو هغه مې نه پرېښي دي. داسې یو خورا عجیبه قصه پکې ده. نو دا صورت د غوا په نامه یاد شو. پسې تورې د مدنیتونو ذکر شوي دي چې دا صورت مدني دی. مدني خصوصي دا وشول په مدینه شریفه کې نازل شوی دی، معنا چې پیغمبر هجرت وکړي او مدینې ته ولاړ کور یې جوړي و هلته دا نازل شوی دی. نو ټوله سورت بقره دا مدني ده. یو آیات ځینې وتل هغه 201 آیات کریمه 201 تدریس چې په قرآن کریم پیدا کړه بیا خپله وګوري په سورت بقره کې دا 201 آیات دغه په حجة الوداع کې په مکه شریفه کې نازل شوی. حجة الوداع د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حج و چې نبي علیه السلام د امت رخصت په کې واخیست. نبي علیه السلام ته دغه معلومه وه چې دا آینده کال به په رحلت کې د دنیا څخه به ځي، خود به ورځ نه وه ورته معلومه، نفس معلومه وه. نو د دنیا و کنجانو ته خلک واستوله چې هر مؤمن چې وس لري د حج آینده کال ته د حج ته راشي. د خدای پاک رسول رخصتېږي، امت رخصت اخلي او امت ته خپلې غټې خبرې چې ده راوړي د خدای له طرفه څخه هغه بیا ورته اوري. نو دغه ته د وداع اصلي رخصت ته ویل کېږي. نو دا حج د رخصت و حجة الوداع چې نبي علیه السلام د امت رخصت اخلي په دغه حج کې چې دی دغه 201 آیت کریمه نازل شو. نو دغه یو یې په مکه کې نازل شوی دی. نور ټوله د بقرې صورت چې دی ګرده په مدینه شریفه کې نازل شوی دی. نو کېدای شي په خبره به داسې اوس پوهېږي. د دې ټول آیاتونو څو دي 208 آیاته ده. دا ټوله 208 آیاتونه لري چې مال په دې کې فقط 201 نمبر آیات چې دی هغه یې په مکه کې دي، نوره ټوله په مدینه شریفه کې نازله شوې ده. نو دا صورت نوم پسې زده کړي، آیاتونه مو زده کړله او دا چې بقره ولې ورته ویل کېدله د هغه وجه مو زده کړه او مدنیوالی مو زده کړي. اوس نو سورت بقره د مخکې د دې چې موږ یې شروع کړو د دې یو فضیلت په تفاصیلو کې راځي، په احادیثو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راځي. ورې د ترجمې د مخه یې فضیلت اخلاوري چې څومره ثواب لري. د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت راغلی دی. د دغه روایت په مسلم شریف کې د مسلم حدیث کتاب دی، په هغه کې دا روایت راغلی د ابو هريره څخه. دی وایي چې نبي علیه السلام داسې فرمایله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، والخپل کورو څخه قبرستان مه جوړوئ. موږ اجره ورته وایي، اجره مه ځینې جوړوئ د خپله کور څخه. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. پیغمبر څخه چې دا خبره وکړه چې د خپلو کورو څخه قبرستان مه جوړوئ، نو خلک حیران شول چې قبرستان سره کوم د کوره جوړېږي. نو پیغمبر داسې برابرله هغه کور چې په دې کې سورت بقره ویل کېږي و هغه ته شیطان نه ورځي، یعنې هغه باید چې باره مو مدافع لري، پیردار لري، څوک نشي داخلېدلی، اجرخ پیردار نه لري، هر څوک چې واغلي هر څوک چې لارې راغلي روینیم دورې بودو باش کړي، غلم دورې بودو باش کړي، که ښه سړی هم ورته ورځي، هېڅ ممانعت نشته پکښې کې. نو ستا کور باید چې اجره ده چې په سورت بقره تلاوت هم پکښې کول کېږي. سورت بقره چې دې پکښې تلاوت کړه باید کور دې کلابان کې د شیطان څخه یې وساتئ. نو ګوره سورت بقره داسې فضیلت لري چې په کوم کور کې وویل شي د شیطان اثر ورسخ په هغه کور کې کمیږي. په یو بل حدیث کې د سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت دی. دا حدیث بیا طبراني روایت کړی دی. دی وایي چې نبي علیه السلام ویل هر شی خپل ځان ته یو بوک لري. بوک معنا هغه د قوت ځای، لکه د مثال په توګه وایي یو حیوان دی بوک ځان ته لري، په دغه بوک په ځای کې خورا قوت دی او په دغه بوک کې دا ډېر زور دی چې دغه رخت کشي دا ډوخ کشي مځکه پرلچي. د هغه رقم د مثال په توګه د اوښ د بوک چې دی هغه د قوت ځای دی. نو هر شی خپل ځان ته بوک لري او د قرآن کریم بوک هغه سورت بقره ده.
دا أغد قوات لا يجد القرآن الكريم دا پیغمبر وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال چې یوه شپه دې تلاوت کړي د درو ورځو دپاره شیطان ځینې معنا 3 شپې دی مصر راته اثر یې دغونه د درو شپو کې فاتحې پیغمبر علیه السلام 3 شپې د یوې شپې د تلاوت څخه چې دی تلاوت کې مونږ خورا ډېر د افسو کې ډېر تلاوت وایي ان مسلم نو ګوره شیطان د دې کور څخه منع وي دغسې فضایل د نبي علیه الصلاة والسلام څخه بیخي ډېر ووایي چې د سورت بقره کې دغه دوه نو مختصرا استثبات کړي پس یې راشه اوس تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک کوم خدای الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې یوازې پر مسلمان نه پر کافر دا بسم الله ترجمه پس یې الف لام میم ته الف دا ګور الف نوشته دی په خپل نامه یې یاد کړه الف پس یې لام نوشته دی لام داس پس یې میم نوشته دی هغه په خپل نامه یاد کړه میم دغسې تلاوت کول کېږي دغه حروف ته حروف مقطعات ویل کېږي داسې ونه وایه دغه تورې لکه د الم تر کیف په صورت کې هم هلته په سر کې دغسې الم نوشته دی ګوره هغه الم ویل کېږي هغه په خپلو نومانو نه یادېږي دغه الم ونه وایاست د هغې څوک قطاوځي دغه په خپل نامه یادوي د دغه الف چې کوم نوم دی لکه د مثال په طور د ځوان نوم عبدالله دی موږ په عبدالله یادو دغه خیره شی چې دغسې کتل د دې نوم الف دی دغه په خپل نامه دی الف پس یې د لام شي په خپل نامه بیا دی چې لام پس یې میم نوشته دی په خپل نامه بیا دی چې میم او هغه د علم ترقیق په صورت کې هغه په خپلو نومانو نه یادېږي هغه فقط هغه مسما یې یادېږي چې پس یې لام دی لم ور هغه میم لام دواړه ګډ سره لم تر کیف داسې ورته دا جلا جلا اړین کې دې ته حروف مقطعات مقطعات ورته قطع خو پرې ته ویل کېږي دا هر یو د اوله څخه پرې دی د اوله سره وصل نه دی اوس دا الف نه وایي الف په خپل نامه دی جلا یادي لام په خپل نامه جلا یادي میم په خپل نامه جلا یادي الف د قطع پرې وایي جلا دی په دغه حروف مقطعات هغه سورتونه چې په سر کې حروف مقطعات راغلي دي په قرآن کریم کې غالبا 29 سورته 29 سورتونه په سر کې حروف مقطعات راغلي نو په چا کې د مثال په یوازې قاف راغلي په چا کې کاف ها یا عین صاد راغلي په چا کې الف لام میم راغلي په چا کې الف لام را راغلي دي په چا کې ح میم راغلي دغسې دا مقطعات چې رقم پکې راغلي نو فقط کس یې نوم زده کړي چې دغه حروف چې د سورتو په سر کې وار ذکر کېږي وجه ته مقطعات وایي مقطعات د قطعې څخه دي معنا پرې دي جلا وایي کېږي مګر معنا یې څه په معنا کې د دې ډېر اقوال اول قول پکې کې دا دی چې دا ښه قول دی چې داسې کیدای شي دې ته متوجه شي هغه دا دی چې د الف لام میم د ټولو ترجمه دا یو الله ته معلومه ده الله څخه ما سوا د الله او رسول ته نه ده بس دا هغه توري دي چې د دې په علم الله ځان مستقل ګڼلی ځان یې په غوره کړی دی بل چا ته د دې علم نه دی ورکړی بس نو په جلالین شریف کې که وګورې په ډېرو تفاسیرو کې چې وګورې وایي والله اعلم بالمراد کې بس دغه د الف لام میم تفسیر کې نشته وایي په مراد کې خدای خبر یا په پښتو ترجمو کې چې قرآن کریم وګورو هلته یې ورسره لیکلي چې الف لام میم ذکر کړي برای خدای په مراد باندې خبر یعنې د دې په معنا خدای خبر دی د خدای څخه داسې بل چا ته معنا نه ده معلوم دا یو مذهب سو چې حق مذهب هم ده د محققینو علماو مګر نور علما وایي یا دا یو تفسیر خو لري نو تفسیر یې څه شي ترجمه یې څه شي یو روایت په دې کې دا د عباره وایي د هر صورت په سر چې دغه تورې راغلي دي دا د هغه صورت لپاره نوم دی لکه د سورت بقرې یو نوم الف لام میم د کوم صورت په سر چې کوم تورې راسي دا د هغه صورت لپاره نوم بلل کېږي دا نه معنا چې دا معنا ده معنا ولې د هغه صورت معنا حامیم چې د کوم صورت په سر کې راغلی بس هغه صورت نوم حامیم لکه د دې صورت نوم صورت بقره هم د الف لام میم هم دی وایي دا د دې صورتو لپاره نوم دی دا یو مذهب بل مذهب دا دی په پښې کې عباره وایي چې یا دا د صورت نوم خو نه دی دا د علاقه د نومانو د هر نوم څخه یو حرف راخستی دي سره ایښي دي عباره یې نو دا شروع د صورت په کړې ده لکه بسم الله چې شروع ته ویل کېږي وایي بسم الله الرحمن الرحیم د خدای په هر رابطه چې د شي شروع وکړي خو برکت په پښې کې راځي نو الف چې دی هغه یې ماخوذ د الله د تورې څخه دی لام چې دی هغه یې ماخوذ د لطیف د تورې څخه دی الله ته خو اللطیف هم د خدای پاک نوم دی نو لام یې د لطیف د تورې څخه راخیستې میم یې د مجید د تورې څخه راخیستې د خدای پاک بل نوم خو مجید دی نو الف یې د الله څخه سو لام یې د لطیف څخه سو میم یې د مجید څخه سو لکه سړی چې داسې وایي چې الله
اللطيف المجيد فسير ذلك الكتاب ودام ما نقول ياك خشرود اسم دراسات فلا نظام سربك لكن بسم الله والشروع بقول يقول الله ما بكفي كده أرشي شيء ويدخل يفهم ما يفهم كوا وهذا جسرت شروع فجأة نعم سرد فجأة أسماء وسرد على فات شسول ابتداء هو فرس ولا بداية دوهم مذهب فجأة بارك راغلي نور علماء بواي بروي جدا وحروف شبه صوته فسات ذكر فيه بداية مذهب ده أغدا بيشفديكيه تحديو إعلان في الأفاق ودي بندقان ودي كفار فرمجال الإسلام ده الشيء كذا برا الكور تمنا وزي كلام كتاب شو تكشف كني نبي أسمع خطوس بشل فمين مسؤول كذا برا الألف يفتكر وتوي وسوق خبر يجوري كبار نبي ما جت تراوز برا إذا عشان واسمع كنازل صخبا فقرة تراواس جبريل أمنا تراوز ده شيء سلام تزاني والجوري كيري بعد فجدر دخلوا كبارة والفردا يتم بني خداي وحنا نازل إذا يتم بيفلار ده سر دخل بس بخلا واسنا دي فرا ولا غدي أكاف فردا جاوز وحنا راجع القرآن نازل يشتري وفلا سر الجور ده كفار خبري إن الله ده أرشد فسرت سلاح وحرف مقطعات ولا راولي فديك على إعلان وتكفير براوي ألف لا ميم زمان يعني ده في بين الأخضر وعره ألف بي تي سي جم تدعش ده التوري أتيش توري كذا ألف بي ده محاول توري تسي ساعة ده أتيش توري سقطت القرآن الكريم جور سوي ثم عربية ده غير كم عربي وده أتيش توري سقطت جب جوري ولا تيجي جور كذا في عمر كور جوري نخد عربي جب ده أتيش توري فسخ جور السنة نختار ده أتيش توري هذا يوانا سفر لجوري كتم يوايتي بمثال فتوى لكن يسدي شيء خوني برا ده ثاني بنا جورا كذا ده أرتوك جورا وايسي بنا خوش تروح اللي برا ده ما خد ده خوش جورا كذا ما خبرهم ده أسماء اسكش جميلة ولا خد هذا خوش ينفر لك شيء شو اللي جورا ده خوش تطور لا يوانا في جورا ده قد خوش ينفر لك شيء وارسل خلق امرأة ولا كرانا امرأة ولا بنايان قدر ولا سيبقون جورا ده اسم مثال يسوع الله وين القرآن هم ده تقول تخيل ده ألف بيدا كذا سيد ده جور سوي ألف فلان وميم ده حروف إشارة واحدة مراتم ده حروف الركشة ده في بيت الله يو آيات الروايات نيجي ده فارج نقولي ما تستأول مذهب ده ويش ألف لام ميم ترجمة ده حق مذهب ده غادي الله معلومة ده بلتوكي فمرات قصر خلاص ده يا ده أنا دكتور شاعر كذا ما يمد ألف لام ميم بل كده هرسل أتفسر كي تلاقي القرآن مقطعات رجل بس وغدا حكم بس والله أعلم بمراجعه بوسر واحد ده يا بل مذهب ده سبحانه ويا معناه يستح فردق التفكير شو معناه يستح ده مفسر دريس دري يا ده براي والذا ألف لام ميم يا حميم يا دمسات كاف يا عين صاد ده كده ذا سورته معاه ده معناه ده صح ولا معناه ده يا بل ده براي ويا ده توري كبير أخذ ده أكتوري ده خدای فاكر يومنا متسخر أخسسوي دي مش ده فرق شير ده توري أغنى مثل أخذ إشارة ده تدرون ما من ده سورة بقرية افتتاح وقرة الله يوقرة فلتيك الوقرة فمن تبروجت ده وقرة ده وجو سورة توس ختنايده لكن مخففات سفر الإنجليزي كم ده غير كامل يوم مخفف توري ذكر كم غير ده بستا ده غير سختنايي مثال بتور ده بستا نعم سختنايي ده كم ده كم يا دي مثال بتور دريم جواب ده شبارة ده جد فار راولي معناه ده حكمة ده اللي إعجاز القرآن بيان كودي خلقت إعلان وكي شتم ده مفردات تور لا يسر رواح ده حريف مباني فرق شير لك كذا تدا بندا كلام ودي ختم بندا ولا يسر شير ده أنا ختم ده ورا ده شيء مسجور سوي استعصرنا فلاشير شو وراك تشيش فرق كلي تو يجي خدال في بيت تيجي تقولي فرق كلي ولا يتم يا عيال سجور كذا زين ده دريه من دريه ما زال فرق تقدير رانك ذي معناه بياني ومعناه لري مگر حق ما زال وش ده معناه نري ده المتشابهات بالمتشابهات خبرت في القرآن بل خبر ذلك المتشابهات القرآن تتبقى يو قسم متشابهات مؤغس ولك معناه قصر شاتنا ما لميز لك دارك لحق ما دولك معناه يواجه آلات معلومة بير آلات شات معلومة بالقسم متشابهات أغلق معناه كمعلومة كيفية سورة المعلومة أغلق كمتشابهات لك في القرآن كلا زد خلايا فاك لفاريات سابقة ويبال يداه مبسوطتان على فاك دوار لا سهول يدري فدوار لا سيويشي وخلق ترسوه كفار ويلا وده خدای پاک لاسونه نو سم لانس ولا وګور کا اختیار باندې راوځي شي نه لري چې راکړای الا فقط وګوره د خبرل د خدای پاک دوار لاسونه پراخ لان لاس د خدای پاک په دوار لاسونه کافر مسلمان په څخه منی مریض د کله خدای لاسونه لانس ولا شي وس بواسنه ګوره خدای پاک خپل ځان ته یې ثابت کړی خدای پاک خپل ځان ته وجهه او مخ ثابت کړی نو د وجهه د ټول معنا معلومه د مخ نه د یاد د ټول معنا معلومه د چا لاس ته ویل کیږي
د مثال په خدای پاک خپل ذات ساق پنډۍ ثابته کړې نو پنډۍ خو معلومه ده چې دغه ته ویل کېږي مګر کیفیت یې مجهول دی هغه متشابه یا خدای پاک ځان ثابت کړي نو د خدای پاک نعوذ بالله دغسې لاس دی دا خو بدن دی دا خو غوښه ده نو خدای پاک بدن خدای پاک ځان ته مخ ثابت کړي نو مخ خو دغه دی چې سترګې پکښې دي پزه پکښې دي دغه رقم مخ یې نو خدای پاک دغسې مخ نه دی خو نه ده نو موږ به ایمان لرو چې خدای پاک ځان ته مخ ثابت کړي دی مګر کیفیت علاقه باندې کیفیت د چا پلان نشي بیانولی چې څرنګه نو عام خلک لا دا په دې باندې پوهېږي علما په دې پوهېږي چې هر وخت خدای پاک دغسې یو شی ذکر کوي لکه د خدای پاک مخ به برای بیان کوي بلا کیف دا معنا چې کیفیت فرضاً موږ اوس بیانولی چې څرنګه خدای پاک ثابت کړي دی بالا الله پوهېږي کار خدای پاک ځان ته یاد ثابت کړي دی بس وایي بلا کیف یو خدای په خپل لاس باندې د فلاني کاردار کم وکړي که تو په خدای لاس دی دستیر وایي بلا کیف یې کوه کیفیت یې چاته نه دی معلوم نو متشابهات دوه ډوله سورونه یو هغه دی چې لفظي ترجمه ښه معلومه ده مګر کیفیت یې څوک نشي وړاندې کېدای دا یې یو بل هغه دی چې نه لفظي ترجمه معلومه نه کیفیت باندې لکه الف لام میم لکه دغه د مثال الف لام را دغسې دا مقطعات دي د دې نه ترجمه معلومه ده د کیفیت معلوم دا دوه قسمه متشابهات موږ لرو نو تر دې الف لام میم راتېر شي هغه معنا خو مزده شوه نو الله وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه ذلک الکتاب ودغه کتاب چې دا چې اوس الافاق یې نازلوي دغه لا ریب فیه شک په دې کې نشته هدن دی هدایت لارښوونه ده للمتقین دپاره د پرهېزګارانو ګورې تحت اللفظ ترجمه ستاسې دا شوه ذلک دغه که چې طالبانو په دې وخت کې پوهېږي ذلک خو دپاره د بعید استعمالېدی والوهوغ نو قرآن کریم خو لرې نه دی په دا ذلکه کې چې دپاره د چې په مسافه کې یو شی لرې وایي بله به شی ذلکه په عربي کې نږدې په عربي کې هذا ورته وایي چې لرې وایي ذلکه ورته وایي نو خدای پاک څه قرآن کوم لیکي چې ذلکه په دې کې علمي رتبې ته اشاره وکړه که څه دا خو د مسافې د بعد لپاره استعمال دی دلته د رتبې د بعد لپاره استعمال کړي چې رتبه د قرآن دغونه لوړه ده چې انسان یې په سترګو نسي لري باره کې رتبې ته اشاره کوي نو واهو د قرآن خو دلته د سچا الافاق ته حاضر دی الله څخه شی بعید نه وي نو ذلکه دغه ترجمه کې چې لفظي کوي هوغه مګر په معنا کې ما د فقط رتبې دپاره استعمال شي معنا د فیس کې چې ذلک الکتاب دغه کتاب چې دی څه دی لا ریب فیه شک په دې کې هېڅ شک نشته هدن دا هدن مصدر دی معنا ده د حاجي لکه زید عادل چې کوشش خبره خو یاده چې معنا زید عاجل دی دلته هدن مصدر دی په معنا سره د حاجي دی نو شک په دې کې نشته هدن دی هدایت معنا هدایت کوونکی دی للمتقین دپاره د متقیانو د پرهېزګارانو چې کوم څوک متقي هغه چاته ویږي د الله څخه ویرېږي موږ یې پښتانه په پرهېزګار ترجمه کوو فارسي کې پرهېزګار باندې راځي معنا په عربي کې د متقي معنا د خدای څخه ویرېدونکی د الله څخه ویرېږي بر پرهېزونکی د ګناهو څخه نو دی هادي دی للمتقین دپاره د بیرېدونکو خلکو چې الله ته څوک بیرېږي هغو ته هدایت کوي اوس نو اوله خبره پر لارۍ باندې ده پر لارۍ په سوال باندې کېږي تاسو په دې خبره کېدای شي پوهېږئ چې خدای پاک وایي په دې کتاب کې هېڅ شک نشته د شک د شبهې وتلی دی او حال دا چې د شک د شبهې وتلی دی په نړۍ کې دا په میلیاردو کفار چې ګرځي دا خو د شک پکښې دی که شک نه پکښې ولې خو ایمان یې پر راوړي او ته شک نشته پکښې د دې سوال جواب یې دا دی شک چې په یو شي کې راځي د ډېوې لاندې راځي ګاهې په خپله هغه خبره د شک ځای د سړي سم سر نه په خلاصي که یو شان سړی ته ورتلي سر نه په خلاصي دپاره شک پکښې دا یو رقم طرز بل دا دی چې خبره خو تر مغز کې نه وي هغه کتونکی چې دی د هغه په دماغ کې پاتې د هغه په دماغ کې خلا دپاره سر نه په خلاصېږي ګورې د شک دپاره دوه علتونه کېدای شي یو دا دی چې هغه خبره چې ده کوي هغه خبره خپله په محل کې د شک د انسان سر نه په خلاصېږي که سړی هوښیار سړی دا خبره دی سره د سړي څه ورکه شي لکه د نن زمانې اخبار چې دي هوښیار سړی پکښې متحد شو د چا هغه زموږ هغه ومنه په سره کمال را باندې جوړ د چا خبرې ته غوږ وغوښ ونیسه باره هغه خبره د شک محل ګرځېږي که د سړی هوښیار سړی دا یو رقم طرز بل رقم طرز دا دی چې خبره خو واضح ده تر سپینه خبره ده مګر د دا سړي دماغ کار نه کوي دماغ یې خراب ټمبل دی سره نه په خلاصېږي نو په قرآن کې دواړه رقمه شک نشته اول رقم شک چې په قرآن کې نشته خبره یې واضح ده د قرآن دلایل سپین سپین نو د سپینو دلایلو سره په دې کې به څوک څه شک وکړي په خپله خبره صفا خبره کې شک نشته لکه د لمر رڼا دا صفا ده په دې کې څوک شک نشي کولی دا خبره که شک پکښې کړي چوپرک دې پکښې کړي نو چوپرک دې خپل د سترګو علاج وکړي نو چوپرک نه په لمر کې کوم شک شته د قرآن هم یو دغه چې د قرآن معانی دي د قرآن کریم مفاهیم دي هغه که انسان سم فکر وکړه چې دغسې د لمر سپینې سپینې خبرې کړي په خدای چې کافر به راته دی باره داسې دغسې وړاکه په جواب خیانست داسې خبرې
او یو د هغه شک دی چې د سړي په دماغ کې پاک راغلی شک پکښې کېږي هغه په قرآن کې ستا خلکو پکښې کړي دي مګر د هغه جواب بیا قرآن ورکړی دی هغه چې یو څو آیات چې ورکې سره هلته راځي الله وایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله که تاسو په قرآن کې شک کوئ چې باروا دا د خدای کلام نه دی د بنده کلام دی ته څنګه یو سورت جوړ کړي ونسې درې آیاته قدر جوړ کړي انا اعطیناک الکوثر جوړ کړي نو دغه د دوی د دماغ په مطابق هم شکل نه دی چې پکې شکمنې خو جوړې کړو والله لکه خپله په الف لام میم کې دا خبره موږ وکړه چې که پکې شکمنې خو ته مو دغه ټول تاسو پراته دي هلته بیا تویې په مرکزه کلام جوړې کړه یو آیت کریمه او یو د محل په اعتبار شکل چې دا خبره ده هغه که سره نشته پکې کې د قرآن کریم دلایل ټوله واضح ښکاره دلایل دي خبره داسې متړله و پیچله نه ده چې د سړي سر نه په خلاصېږي برملا ښکاره خبرې خدای پاک کړي د شک ځای دی نه که ته د خلکو د دماغ په کچه شک وکړی ما هغه جواب اوس ورکړی چې ان کنتم فی ریب په تفصیل یې ورکړی دی نو دا خبره خلاصه شوه پس دې خبرې ته راځو چې هدی للمتقین دا هدایت د متقي دپاره هدایت په معنا لارښوونه ده د متقي و د بېرېدونکي دپاره چې د الله ته څوک بېرېږي د هغه دپاره لارښوونه ده نو چې د خدای ته څوک نه بېرېږي د هغه دپاره نه ده لارښوونه دغه قرآن خو په دې دنیا کې پروت دی که کافر وغواړي کار ځینې اخیستلی شي که مؤمن وغواړي کار ځینې اخیستلی خو د ګورو دپاره هدایت دی دا متقي ولې خاص کړي چې خدای پاک هدایت د متقین دپاره وایي د دې وجه دا ده څوک چې د خدای څخه بېرېږي نو وام اخیستی پوښتنې کوي چې دا شی روا دی که ناروا دی همدی روا ځان ته معلوموي سراغ دی ولې خو بیرې اخیستی دي باره که یو کړه دا شی ناروا و ما وکړي خدای پاک مې عذاب راکوي خدای پاک مې برلخت اچي نو دوی باره د اصلاح پر منکرات نه د هغه رقم د روا شیانو پوښتنه کوي وایي چې روا یې نو چې بیا کوم چې خدای ثوابونه راله راکړي نو ګورئ متقي سړی بېرېدونکی سړی چې دی په دغه تلاش ته د ورځ پسې دی چې دا روا دی دا ناروا دی دا روا دی دا ناروا دی یو څوک چې د یو شي په تلاش پسې یو سړی دی د مثال په طور د خپلې مریضۍ په تلاش پسې دی نو چې نسخه دې ورکړه دستي یې زغلی بله یې عملي کړي هغه نسخه یو سړی د سره روان دی هغه ته پنځوس نسخه یې کښېږده بله ته به وکړي چې په یو غار یې خدای په تلاش دی پسې د ځان د علاج د علاج که سره نه کوي دا بل څه چې د ځان په علاج پسې دی چې اراډېړه وشی دی یې پلان باندې کوي باره نو کې فایده وکړه که نه وکړه ولې خدای پسې دی د ځان علاج وایي متقي خو بېرېدونکی دی په علاج پسې دی دا یې پوښتنه کوي نو خود چې قرآن ما زه ور پېښ کړه دا عمله کوي بله ده کار ځینې واخیست ولې خدای د وخت څخه په دې کار پسې وام اخیستی و چې کوم روا دي کوم ناروا دي او کوم سړی چې د خدای څخه نه بېرېږي هغه نو څه توجه کوي چې پر لاس ورته هغه کوي لړو چټو سړي که روا پر لاس ورله روا کوي که ناروا پر لاس ورله ناروا کوي دی کله وام اخیستی چې خدای به زما سره څه وکړي نو هغه ته چې قرآن په غاړه ووځړی ورمې چې شي ولا که دې عملي کوي ولې خدای نه بېرېږي وام نه دی اخیستی چې هر څه کوي ځان کې روا کوي دا بل بېرندوکی خو اریان دی چې کوم وکړم کوم نه وکړم پر روا کار باندې اتلس واره مشورې کوي دا رقم چې خدای به بیا څه راسره وکړي نو خود قرآن هدایت د متقي دپاره اصلي دی چې هغه بېرېدونکي دی هغه ته په لاس مکه هغه یې فضیلت پیسې وویلې د ځان نه جلا کړي باره وایي کوم کار به روایي کوم به ناروایي نو د ده دپاره اصلي باید نازل شي که دې نازل شوي خو د ګردو دپاره دی بل کار زموړې نه زیات دی هغه یې فالتو شی بولي په روایي چې پر لاس ورته هغه کوه هغه روایي نو په دغه متقي خاص کړي که په خبره طالبانو پوه سوast چې نزول خیر د عام انسان لپاره شوي مګر خدای وایي هدایت د متقي دپاره ولې خو متقي په ځګر چې ولې هغه وام اخیستی هر ګړی کار ځینې اخلي اول خو کار نه ځینې احتمال چې ووایي چې ولا کې ځینې اخلي ځینې اخلي کار نو دا خلاص نو قرآن کریم دا شک په دې کې نشته او دی هدایت دپاره د متقیانو دا ټول معنا درته معلومه شوه د متقیانو صفت نو اوس بیانوي ګورئ درې ډلې موږ لرو یو سمن خالص مؤمن دی بل خالص کافر دی بل بیا منافق دی چې کای دلته یې کای هلته الله تعالی اوس دغه متقي د دې مؤمن د دې صفتونه بیانوي پنځه صفات یې بیانوي په څلور آیاتو کې دا خبره پوره کېږي پسې د خالص کافر صفتونه بیانوي خالص کافر خبره بیا په دوه آیاتو کې پوره کېږي بیا وروسته د منافق صفتونه بیانوي د منافق یې په 14 آیاتو کې الله پاک پوره کېږي دغه ځای اوس د متقي د مؤمن صفتونه بیان کړي قرآن کریم هدایت د متقیانو لپاره د متقي کوم صفتونه دي هغه صفتونه اوس الذین هغه متقیان یؤمنون چې دوی ایمان لري یقین پوخ باور لري بالغیب پر غیب باندې غیب هغه شیانو ته ویل کېږي چې ستا پر عقل او حواس وآخر بس با باران بیا چې وروسته بیا راژوندي کېږي تا اوس یو سړی لیدلی چې راژوندي سړی اشنا په څه شی منې دا د غیب یو خبره د رسولانو کړې د خدای وایي بیا م راژوندي کوم بس موږ یې منو او موږ بیا راژوندي کېږي د مثال په توګه چې راژوندی شي بیا نو داسې د عرصات میدان دی هلته به د حشر د خلکو کول کېږي بیا به نشر د صحفو کول کېږي عملنامې ورکول کېږي ستا د چا عملنامه رسېدلې چې په داسې ورکول شوې خو نه ورکول شوې نو چې نه د ورکول شوې د عملنامې موږ ایمان رومو به ورکول کېږي مؤمن ته په رسته لاس کافر ته په چپه لاس
ترجي وسط طول ترازوي بیا به طول ترازوي د خلکو عملونه بل تلل کیږي چې دا ښه دا بد چاته ترازو چې عملونه پښتل کېدل دا کړه د غیب خبر په سیرات بیا نو جنت بیا د رخت بیا ملائکه چې چا اوس ملک لیدل دا کړه موږ منو ولې نه عقل زموږ دا خبره درکړه ده د خپل ځان څخه نه د مثال په ستوګو په حواس لیدل ده چې په ستوګو سره دا ملکه لیدل مثال ته یا د جنت په ستوګو لیدل دا ګرځي غیب دی غیب هغه چې ستاسو عقل د دماغ او آفات دي مګر تاسو سره بیا منی ولې منی باندې د خدای رسولان وایي دا ګرځم ملایان وایي دا کتابونه وایي بس د غیب خبره دی ومنه د متقی دا کار وی د غیب خبرې مې په ستوګو نه لیدل شي نو الذين هغه متقین یؤمنون چې دوی پوه باور لري بالغیب پر غیب باندې ويقيمون بل صفات داري دي اقامت کوي برپایي کېدل کوي الصلاه د لمانځه په دا راځي چې بیا چې متوجه کړي یقیمون ټول استعمال کړی دي اقامت سده درول ته وایي د څه نه دی چې یؤدون الصلاه منځ ادا کوي ويصلون الصلاه دا رقم نه ویلو یقیمون اقامت دا غوډي چې یو لرګي دغه سده ودرې چې اس کې ځواب نه کوي چې هغه د بناو د مشتري شاول پر راوځړل د سده ولای نو دوی هم اقامت المنځ کې یعنی موږ دغه سده د رئیس المنځ واجبات المنځ ارکان المنځ آداب ټول مراعات دغه اقامت ویل کېږي او کمال المنځ وکړي آداب المنځ خو دې وکړه مګر اقامت یې ونه کړي مثلا آداب نه کې مراعات سنت نه کې مراعات واجب نه کې مراعات نه یو آداب خو دې وکړي المنځ خالي خلک وایي المنځ وکړي مګر دا څه ویل کېدل چې اقامت المنځ یې وکړي اقامت المنځ دغه ویل کېږي چې دغه سده رکوع سجده او قرأت او ارکان واجبات ګرد مراعات کې چې هغه شریعت وي پر هغه رقم نو د متقبل دغه کار دی چې اقامت المنځ کې من سملم کینو دا دوا ومما رزقناهم ينفقون ومما دا من تبعيزي دي طالبان ومما يعني بعض ما دا هغه مال څخه رزقنا چې موږ پر رزق کړی هم ودی ته دا هغه مال څخه ينفقون دي انفاق کوي مصرف کوي ينفقون انفاق کوي په چش کې یعنی دی په لار د الله انفاق دا نه معنی د مثال دا هم انفاق مصرف دی سړی یو ډول ځن راوړي یو څو رقاصان راوړي ته ورځي په دا معنی انفاق کوي کې نو وای الله مال راکوي په دا لار کې مصرف قرآن دغه نه دی د متقي شان دغه نه دی متقي هغه دی چې هغه انفاق کوي فی سبیل الله چې الله تعالی نو د جهاد لا فی سبیل الله د ټول شمع صدقه به د جهاد لا حج فی سبیل الله بدل کېږي مثال په په طالب علم کې وځي خپل زوی چې سړی خرڅ اصلي خو زوی دی ادي اصلي فی سبیل الله بدل کېږي ولې خدای طلب د علم خپل د الله پاک لا د جن د ذکر د لپاره چې کوم پیسې مصرفي ځان په سبیل الله دی حج په سبیل الله دی جهاد په سبیل الله دی خو قرآن کریم په سبیل الله ذکر کیږي په اکثر بیشتر اطلاق مراجع د جهاد لارز مراد کله دا نو د دې په دارو انټرلاند نو دا ټول درازي کې نه مصرفي بلکې په سبیل الله مصرفي مال د انتقال سره بدا خبر مسامرات شپه یې کلام کې لخوا نو د متقیت څو نقش بیان کړي ایمان پر غیب دا یا اقامت الصلاه دا دوا او د هغه مالت علاوه چې ما ورکړي ګور اعمال مخبر ځان لري دغه دغه چې غوړ نه کې چې بیا طریقه ځان یو ما دونه پیسې مصرف الله ګور ځان ته منسوب کیو مې ما هغه مال رزقنا چې موږ پر اسکو کړي علاوه د نه درلود ما ورته واره چې مور ته پیدا یو سر راغور خپل کاني ولا تدفون بغړې پیدا شو مور څخه الله وای ما پر اسکو لره وخت کار انتر مهربانه چې مونږ په کالی په واغسته د اسکو لره کلا راځو دنیا یو ګټه علاوه د خلک خوري کړي دنیا نه دا بل زمونی قرار راشه دنیا پیدا کړي دا الله ورکی نو چورکی برای غز ما مال چا ما ورکړي یو څه دې را اخره ګردم نه ځي غواړم مال من د امید تبعیض لپاره الله ينفقون بانفاق مصرفي فدار کې د الله پاک دا څو نقش درې نقش بیان کړي د متقی لپاره دا درې نقش په شي کې دا خلاص پسې دا بل آیت کلمه کې بیان نقش بیان والذین دا متقین هغه کسان یؤمنون چې دی ایمان لري بما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیک وتاته تاته چې کوم کتاب نازل قرآن نازل شوی نبی علیه السلام په قرآن باندې کفر ایمان لري دا څه لري مناقض وما انزل الیک او پر هغه کتاب لري چې نازل شوی دی من قبل مخکستا تر پیغمبر مخکې چې کتابونه نازل شوي لکه تورات او زبور انجیل یا نور صحیفې چې راغلي نازل شوي دي دغه ټول باندې ایمان لري هغه هم باندې دغه قرآن هم باندې وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة أخرى باندې الآخرت هم دوی یوقنون یقین کوي باور کوونکي آخرت هم سره وایي بس آخرت راتلونکي ده دا آخرت چې یاد دي په آخرت کې نو بلاغه سوال و جواب ټول ترازو و عملنامه و پولیس صراط و جنت و روح ورته پکې بلو غیر بلاغه ول داسې سره مخ کېږي
ګورې فقط ورځ د آخرت ښه یاده کړې ده مګر په د آخرت کې څوک ذکر شو ټول شیان پکښې کې دا شو چې په دغه ورځ سره مخ کېږو بالایه سوال و جواب ما ولا دغه ټولو ترازو جنت د الله دغه پکښې کړل پر هغو باندې دی یقین لري نو دا پنځه نښې شولې ګوره درې خو آفات په هغه آیت کریمه کې بیان شوي اول دلته څلورمه کلمه ده والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تا ته کوم کتاب نازل شوی دی دغه در سره مني او ما انزل من قبلک چې هغه مخکې د تا نازل شوي دي پر هغه باندې هم ایمان لري یعنې پر تېرو کتابو او پر اوس قرآن دا دواړه به مني اوس د یهودو نصارا اوس ولې کافران خدای زه پر خپل کتاب ایمان لرم خو دغه ما انزل الیک د پیغمبر پر ځای نه لري په دغه دی کافر بلل کېږي دغه ګرد نقش پر تړلي دي په دغو شیانو کې که سړی یو مني یو نه مني نه مؤمن کېږي د مسافر کې هلته چې ذکر شول ایمان یې پر غیبو لرم مګر لمونځ سره نه کوم نه منم یا لمونځ راواړه کوم خو ما رزقناهم ينفقون انفاق نه منم د مسافر هغه نه مني هم کافر دي چې زکات نه خو زکات اسلام پنځه ګناه ده یا هغه ګرده کوي د مسافر ټول ایمان دی آخرت به یې نه منم دا دوی نقش ګرده منم یو آخرت زه نه منم نه مجبر هم کافر کېږي دا ګرده فرلوت تړلې راکړم د صفتونه دغه پنځه کاره که پکښې وبصارت المؤمن ویلی شو دا ټولو ته دا ګوري والذین او هغه کسان متقیان دي یؤمنون چې ایمان لري بما پر هغه کتاب انزل چې هغه نازل کړی شوی دی الیک و تا ته پیغمبره دا یې وما او پر هغه کتاب ایمان لري انزل چې هغه نازل شوی دی من قبلک مخکې ستا څخه چې د تا د مخه نازل شوي و هغه نو څوک و چې هغه یهودو ته د مثال په طور یا نصاراو ته دا تورات و زبور و انجیل نازل شوي پر هغو هم ایمان ولري وآخرة بالآخرة فرق بينهم من يقين كون كده آخر خبر لا هم مني ترتاق زايد المؤمنان وبعض خلاص قولت آيات بين أمر وكري تلرم آيات لا خبر براس ولا فجتلو آيات لا خبر رعلا صرف الدوراس لكما ذات لا خبر روانس ولا صفتنا دخدان للمتقين سكهات المتقين فاتي كم متقين الذين فداق بآياتك هي المؤمنان الصفات والفرق أصلحوا الله جماعة وتنقلت دا غزا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هم متقين الترالي نو دا آيات وسخ خبر راشمات دا غزا كل المؤمن باس خلاص دا متقين باس خلاص دا غزا متقين صفتون اللي كدا إذا كنت صفات في صفات دانو تسيران دا كافران وخبرت دا كافران صفات بياني دا وصل على المؤمن صفات يو آيات فاتحة تاسي خطاوة دا أولئك تقولي أولئك ففايت على حكم فكيف دا صفات ولا إسلام متقين دا صفتون لأنه منتجاج دا د ایمان پر غیب راوړي پر دا کتابونه راوړي ورځ آخرت یې منلې لمونځ یې کړي د خدای چې کوم مال کړي د هغه څخه یې مصرف کړي مګر نو پایله څه شي دی الله ګوري د الله داسې ګواهي کوي وایي اولئک دغه کسان چې دا صفتونه پکښې دي الله وایي دغه نو علی هدن پر هدایت دي من ربهم د طرفه څخه خپل رب الله وایي دا زما د طرفه پر هدایت په دې دنیا کې چې دی روان دی هېڅوک دته نشي ویلی چې ته ګمراه اوس خلک دا بل رقم کوي چې څومره پر دین باندې برابرېږي پر هغه به یو غلطنګ و د یو بېعقل نوم ږدي او الله بیا را بل ورې دا کسان پر هدایت اولئک دا کسان علی هدن دوی پر هدایت باندې دي من ربهم د طرفه څخه د رب ګورې د علا په ترجمه باندې نو بیا علا لکه یو سړی د مثال په توګه پر آس باندې سپوري وایي فلانی سړی علی الفرس پر آس باندې دلته الله دی دغه نه پر دې هدایت غوښتلی کړي پر هدایت کې سره سپور کړي برای دغه صفتونه چې پکښې کړي در سره لکه پر هدایت چې کېښولي دغسې پر ناست دي در سره یو څوک خو باید زما ځینې کې لږ نه چې پر لار برابر نو ګای ځینې کوږ ګای دوی مګر دغه پنځه صفتونه چې په چا کې راغله الله وایي دا پر هدایت لکه نیغ لکه په سایکل چې سړی سپوري په موسیقل چې سپوري نو خو کومه دې ګرګسره چلوي نو دوی علا هدن دوی پر هدایت باندې سپور دي او دا مهرباني ده من ربهم د طرفه څخه د رب چې دا هدایت ورکول شوي پر هغه هدایت سپور چې خدای لاره وښودلې پر هغه باندې روان پسې بل حکم پکې وایي اولئک هم المفلحون واولئک دا هغه کسان چې دغه پنځه صفات پکښې کړي هم دوی چې د المفلحون کامیاب دي په ورځ د قیامت په ورځ د قیامت چې کوم څوک کامیابي حاصلوي جنت ته علاقه یې هغه هم وایي دغه پنځه صفتونه لري دغه خلک نو ګورې دوه حکم الله پر وکړ دوی پر هدایت شو د خپل رب څخه واولئک او دغه کسان چې هم دوی المفلحون کامیاب دي په ورځ باندې د قیامت نو دوی کامیابي الله ورته واورول په دې دنیا کې څوک ګمراه نشي ورته ویلی چې پر هدایت نه یې برابر په هغه دنیا کې څوک ناکامه نشي ورته ویلی په هغه دنیا کې د کامیابۍ ځای وګوره واخلي چې هلته کامیابي الله وایي د دې پر دې دنیا ته کامیاب دی او د دې دنیا یې دا ورته چې د دې پر هدایت کې تاسو څوک ګمراه نشي ویلی ستا قانون غلط دی ستا کار غلط دی الله وایي ما ګواهي درکړې چې هغه حق خبر شوی اوس نو د مؤمنانو باس په دې پنځه آیات کریمه کې خلاص شو مګر هغه نفس صفتونه چې وایي هغه یې په هغه دوه آیات کې پوره شو دلته په دې آیات کریمه کې الافات هغه زیري هغه انعام ورته شو په دې دنیا کې په هدایت په هغه دنیا کې کامیاب دی د کافر حال بیانېږي ان الذین کفروا الله وایي بېشکه هغه کسان كفروا جدي كافران سواء عليهم برابر تقريبا سواء اسم مصدر طالبان مصدر ردي استوى فعل استوى يستوي
استواء چې دی هغه مصدر راځي نو سوا که مصدر نه وي دی د استوا لپاره نوم د اسم مصدر دی مګر معنا هغه د استوا ده نو استوا په معنا سره د فاعل سره ماضي مستوي نو اوس د سوا معنا په مستوي سره شو ما خبر ته کېدای چې متوجه سوا اسم سوم د لپاره د مصدر زو استواء ان مصدر د استوا معنا د مستوي دی نو سوا معنا سره د مستوي شو نو د شک هغه کسان کفرو چې دوی کافران کفر کوي سواء برابر د مستوي علیهم په دې باندې کومه خبره برابر انذرتهم كتوبريهم بي انذار بولد انذرت ايا كتوبريهم بي ام لم تنذر كتوبريهم بي لا يؤمنون بي ايمانا ربنا اكثر برابر دا عام كثران لا عام كثران يخبط داس اسبان كنا لفظ عام ان الذين كفروا بشك كسان كثران سوي بس بلا كتبري كان بري ايمان رو خذوه كثران مش معنى سوي ايمان رو لا لا تقول لا يؤمنون بايمان رو بجد خيو خاص څولانه کفار باندې لکه ابو لهب بي ابو جهل بي اندوالان یو څولانه دغه څو کسان کافران الله یادي باروي دغه چې شپه ورځ نشي اته الله لا يؤمنون د دې په اړه په ما په سره په ایمان غږ کافران نه دي مراتب د کافران نه راو ولې په قرآن کافران مسلمانان سي نو چې مسلمان سي دغه آیت کریمه کمال که څه هم دغه نظم عام دي مګر دته ما څه د قاعده څوک دغه یو څو خاص لپاره کافران مراد هغه کوم کافران چې هغه سخت معاندین غير سراج بدل بالوجه يا استاذ الخبر معي خبر ثلاثين لا تيجي غلط خلاص هو ولا غلط ولا ما معنى والكغلط ذكرنا غلط اذا انا اورا غير سبع وجه درك الله يشدي دون سركش متكبر غير سراج دليل كما ما ذكر ديال كبر سخت نو تشنكير بكبر جزاء على ما وضربت الايمان نرى على ان كل مهر ولا دعوه لكن بعد ده سؤال دي جواب ان شاء الله ان الذين بشك حق كسان كفروا شديد كافران لك ابو لهب وابو جهل سواء برابر عليهم قطيبا كما خبره انذرتك كذبي وبريهم بي دخلا فقد عذاب حق تبيان ام لم تنذرهم كتو نبرك وتقاد كان وتقاد قطيبا برابر ده تشرك برابر ده لا يؤمنون ايمانا لا ونرى برابر ما تحور ولا اخر نوجه نرى ختم الله على قلوبهم ختم تفعل وجد الله فقد هذا الشريك ختم شك ولا فايت تفعل في الفاقات تفاكر بعض الفاقات المسلات ولا جينا نقول شيء وذي كذا خلاص كيف تفاعل بعد يسكير بارك الله كفوير ويقول خلاص كل جدي خاينة ويفيا خطيك خيانة دعوة ده حكومات بدعمونه كده عملي جدي ستورونه كده أغلب كل في ذا كل ذا بتلي تورونه وزي هذا غير بني لا كل كيري برای داخل مخ پکشید و عدل واسمه کته یو څه کې په جوړ ان کې بچخ کې مغلالات مخ دې ځنه په ځینو وختو کې لا کوي پر هغه باندې مو وڅڅې د کلام من بتیچ هغه په وڅڅې باندې کار ټاکه خپل مخ یې مخ راځي چې ابارانه توازه بنو مخ وڅڅ نور دغه مخ وڅڅ شام په وڅڅ من په وڅڅ من ګرمه کما ده دا مخ دې څوک نشي ماته نه علاوه ما ده دغه د اصلاح دا غسي امور چې بالا دا کې نه پیدا کیږي چې باندې بس اخلاص کې برابر د وظیفه ایمان ته نه بس ایمان او څه هغه د کفر دقیق پر هغه څه کړی پر هغه کنه تاسو پر لګول دا کفر دې خپل رسې بیان نشي استاد په دې خو په دې ختم تاکید ویل کیږي مهر ته ویل کیږي ختم لګول طاقه لګول د الله خدای پاک علی قلوبهم پر زود دي وعلى سمعهم پر غوږ علاوه دا واش پر دې ورته کړی هغه دې تفکر رؤای نو چې ما ته شو تاسو ورځي اخر دې خواشي ورنه وځي نو چې نورونو په الله واش طاقت چې په زور زره واره نصيحت کوي نه پنه د ستامه راځي چې ځنی مشته دا چې دوری ورسې ولرتي ورشوي ځای پکې کیونه سي هغه نه زړه مونږ راغورځي وای زه ټاپان نه دا د واش کړه مونږ راغورځي وای زه ټاپان الله تفکر نه الله لا ما تفکر پس وعلى ابصارهم غشاوه وعلى ابصارهم فرسوق بني غشاوه فرديد فردا استرګ چې وسه فردا تاوار کې شي دی ګاګه د سپینولې چې دی ځوانان چې سترګې خراب شي بار پر دغه سترګې د وش پر دراس چې نه موږ څه وی نه ډاکټر په پیډه پر دا پر هغه د سپینولې نو چې پر سترګې پر دا ور اواره کې د وش یې نیولې علاوه ما په معنا کې پر دې پر دا غوړه ولا د معنوي پر دا پکشي د وش یې نه دی معنوي علاوه ما پر دا پر غوړه ولا په دې خپل سترګو حق شيان نیولې چې په دې ځکه اسمان کې مازه کوي لا خدای پاک روپي دې په هغه فکر نه دای دا خپل شهوتونه ګرځي په ویني دا نه معنی چې دې رنګي حق خبرې نه کوي ولهم عذاب عظیم علاوه د دې د فارغ او فراغ عذاب وس ما قبلته دا متوجه سي سوال ته دا وارد دي دا سوال ده نو خو الله نو ترجمه ور راوالي نو دوله تشتاج
أسفل تبارك هم بيقول كثير ولا فرج خيرات خداي توي برا خداي أنا تفرج مهرة ولا تفرج واحد ما بفرضو ده واحد فرضو تفار على جوايا بسوق الفردية على ما حق من درجة وصل ولا فتش على تابز ما غنور أخلاص كريه تابز ما لا أخلاص كريه لكن نور خبرة كافران وش شدري أخلاص وواجه أخلاص وورا إيمان ولا ما إيمان ولا تابلا ولا تابلا وش اللي ولا خلاص ده سؤال ظاهر ما أنا نخرج خدي عاوزك فيش تابع سؤال وجدنا سماوات لما نقطع ولا غسل ممكن هذا بس ما أقول زلمة ولا كفر كريم بين بوس ولا كشة يجي جواب ذلك الله دا والله ولا دخل دانا ما ذكر دا شدي كبر وارك يخبرك لا ما ذا كده الله فاك دا خبر معلومة وتخطل علمك شدتك بنزول زر نشأتنا في بيدا خطل دا غتنا ما ذا فيه تقول الكوالس دا غفر جزاك على فاك دا غتفق وانا نوش دا سري إيمان نرى دا فجأة نرى وش فرجاء فردادا فرجاء تافادا فرغوات بني تافادا كشتر بني فردادا دا فجأة خاطرنا خداي دا سكري ما نرى كدا غنوي أمدا نرى نوتشني راوي على فاك دا غدا فارس دا عزايا شيء شخص على تفاق شكر ولا كمان لك يوسوك بمثال ده مثال يا وانا يقول يا كناي زور ويدري ولو راح تغرق زاكشي فهي رياضات زاكشي يا أور بيزانو رأشي كان لا تكسر إنه ده زورنا دي كذا كشيء آخر بارك تفجأ كوسي ولا قال لك لو إذا شيء كذا كون بدنا خبره شو بيزن بيتكلم من وقت ما خطر لي مين خنوا شبه بعد يلاك خبره شكال بعد يلاك خبره في الرجيم التزام روانا أنا براك شو فري وهذا أنا ما أتمازي لك يا نفس فري تزام لا ولا اختلنا شبوج زب أمراضي شكور تجي وثلا مشان ما يشبه دم راشي شدليل يوصلك مخفل ولا زان راشي نبراي لك ينا براك شو فري ولا قتم شو كشف دارك كذا دكتور دا فار فزرك على فاق على مبين بأرض خبابي دا دويز مدى السرع أماده جينا ذا الرجل يتدي خبوي تبغى دا غوار مسترجي أماده جيوا دا غتنا ذا الرجل نو دا أغفر نتيجة كده ختم على فرونا جاوا نزما قبل في دائما توجسي دايشي عبد الآباد كافر دي دا ختم بعلة ندي كافر بل كده ختم تفرو لجوا سوي فخاتم بكفر فرو لجوا سوي دا غس إصرار أن يكتب بكفر بني كاوا شنتيجة دا كشارع ما مه فرو لجوا سرع نزما قبل كده سأغ صفار وصداقة شدا ما نحتاج بخلاص تجيش شوية مهر بني على قارا ولكن لجوا هم لا قارا دامه ما بالولا قاعد يحصل كل فخاتم ولا شادا فلا كل بني زمان كم بيكفر خلاص كله شجر سرنا أو شتى أما ما نشنور على شو سخت شنو مهر شنو ولا قار بس لك ما بتشوف فري دارك كان يمكن مترجمة تقول ختم الله مهر شافلا ولا على قلوبهم فرزوبا بدي وعلى سمعهم فرزوبا بدي وعلى أبصارهم فرزوبا بدي تشي غشاوة الفردي وعلى سمعهم فبدت حكمسه بارنا وعلى أبصارهم فرزوبا بدي غشاوة الفردي دي ده فردي بالتسبيح ولهم أو دفار الذين عذابني وعذابي عظيم غد عذاب الله غفور ما الله فاق بيه غد الله تي شيء غد تقولي ما هذا شيء يودي السن ودي ذلك زوم تي شيء غد تقول يقول لك الله غفور من فراد دون كعذاب الكافرين فار من الكفار بحث بدو آيات الفرس ده اسم الأشروق اللي تشاهد خمر أشروق ده إن الذين كفروا خمر أشروق ده غدا الكافرين بحث عقد ده مخصوص كافرين بحث بس يوم بعد المنافقين بحث واسمه يبدأ يتراسى فبعد ذلك لا بس مخي أغوار وارور الذين يؤمنون بالغيب هذا كسانج إيمان في الغيب وبانجلري فدعك يسوء حادث تزمر دفارة يمزيري أغذى شيء النبي عليه الصلاة والسلام ده أصحابك ده يصحابي تخي روايات هذا صحابي كذي هذا ابن محيرز روايات كده النبي عليه الصلاة والسلام صحابي تخي أبي جمعة هذا دا المحيرز وتواي أبي جمعة براي مشتبه حديث بيان كشتاد النبي عليه السلام سوري اللي تأخذ النبي عليه السلام سوري الجزء لا يمش خنود الذي نقطع حديث مشتبه بيان كشتاد أخبره وروزنا أقول ما النبي عليه السلام سواوري دا خبر براي ولد شيء مرد النبي عليه السلام سر فكم اختبار مرد النبي عليه السلام سر ناري كاو النبي عليه السلام فحضر أبو عبيدة بن جراح أغهم دلت الناس حزن برس حبيبي برا النبي عليه الصلاة والسلام يهو يا أبو عبيدة بن جراح برا يا رسول الله هل أحد خير منا والمش مستعصر ملقري فجأة كده سر ملقري سيب تسنى سخت مرحبون فرمش بهم يوسف ويوبات كده سيب مش خير ورا غريم أسلمنا معك وجاهدنا معك مستعصر إسلام راوي إيش إسلام راوي ورجع الدنيا كفاوية وترى يا مسوي تاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم
او بیا نو جهاد ملګري ورته ستاسو د کفار مقابله کې وژني نو تر موږ اوس یو څوک لا هم ښیي که به نه د خپل رتبه یې ځان ته معلومول پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وویل تاسو یو څوک ښه شته نو قوم من بعدکم ولا غیر قوم دی چې تاسو وروسته راځي یؤمنون بي ولم يروني دوی پر ما ایمان راوړي او دوی لیدلی نه فإيمان بالغيب دغه لکه دا د دوی غیغ هم ایمان بالغیب مګر خو بیا هم ډېر شیان ورته ښکاره وه د خدای رسول دوی ته حاضر و معجزې یې ورته ښکاره کولې رقم معجزې پر اسمان یې معجزه ورته ښکاره کړه په سپوږمۍ کې ګوته دا رقم کړه سپوږمۍ په خپل ځان سره دوه ځای شوه داسې ولاړ بېرته سره راغله درجاته شوه نو دا غټه معجزه وه بارم دې بله چاره خبرې منلې نه وای دغه د ابي جمعه په حدیث کې بل ځای بیا راځي چې د نبي علیه السلام چا پوښتنه وکړه باران تر موږ یو بل څوک ښه شته موږ ستا مفاتحات په اساس اسلام راوړی دی نو بل څوک موږ بل بیا ښه خو ستا موږ دومره امداد کړی پیغمبر نو ته بله څه چاره لرې چې د ایمان نه راغلی تا خو ما حق ښکاره خو بل لار ځای نه شي خو ته وایه معجزه ما ښکاره مثلا ترجمه اوبه دې نه درلودلې یوه کاله اوبه نبي علیه السلام ون راوړي په سوو فوج حیوانان یې تېجو دین تېجو پیغمبر علیه السلام خپل مبارک لاس داسې پکښې کښېښه صحابه یې کسان به خدای وشم زه اوس ورته ګورم چې د نبي علیه السلام د ګوتو ته ورته ماته چینې راغورځېدې د اوبه راپکښېدې موږ ټول ځینې وړې موږ وړلې حیوانان اوبه سوله ګور په خپل لوښ ډکه توره هغه یوه کاله اوبه راته خالي